بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د رب جلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ فرست لیکچر دی د وین ورډ باره کې. موږ به نن وین ورډ وایو او ورډ پروګرام ایم اس ورډ څه ورته وین ورډ وایي دغه به شروع کوو. راځو نن د دې باره کې یو معلومات تاسو ته درکول غواړم چې دا څه شي ته ویلی کېږي او څه شي ته نه ویلی کېږي. خو زه راشم MOS دغه پروګرام چې دی MOS دغه نوم به تاسو اورېدلی. دغه پروګرام موږ غواړو چې مکمل تاسو ته کمپلیټ ووایو. په دغه پروګرام کې کوم شیان راځي؟ په دې کې وین ورډ راځي، په دې کې وین ورډ شامل دی، په دې کې وینډوز شامل ده، په دې کې ایکسل شامل دی، په دې کې پاور پینټ شامل دی، په دې کې ټایپینګ شامل دی، په دې کې دغه شیان چې دي شامل دي. نو لومړی به موږ شروع د وین ورډ څخه کوو. پکار چې موږ شروع د وینډوز څخه کړی وی، خو دلته زیاتره سټوډنټس دي چې هغوی دا پوښتنه کوي چې یاره وین ورډ نه باید موږ شروع وکړو. صحیح ده؟ موږ په دغه پروګرام کې د وین ورډ نه شروع کول غواړو. صحیح ده چې موږ باید وین ورډ کمپلیټلی موږ دا شی کو زده کړو. صحیح ده؟ دغه پروګرام کې موږ د وین ورډ نه شروع کول غواړو. صحیح ده؟ نو زه نن راځم چې د وین ورډ باره کې مختصر یو څو دقیقې خبرې وکړم. خو په MOS کې چې دغه شیان شامل دي چې وین ورډ دی، وینډوز ده، ایکسل دی، پاور پوینټ دی او ټایپینګ دی، دغه شیان پکې شامل دي. او نمبر سیکنډ ورډ چې هغه پکې هم اضافه کوم انټرنیټ پکې زه هم اضافه کوم. نو دغه شپږ دانې شیان دي چې په وین ورډ کې دغه په MOS پروګرام کې دغه شیان شامل دي. نو موږ په دې کې لومړی برخه وین ورډ دی، دغه پروګرام به موږ وایو. نو زه راځم چې تاسو ته وین ورډ وپېژنم چې یاره وین ورډ څه شي ته ویلی کېږي. په وین ورډ پروګرام باندې به موږ لږې خبرې وکړو مختصر چې دا وین ورډ پروګرام ویلی کېږي څه شي ته، د دې اهمیت څه شی دی او دا موږ ولې وایو. دا په اصل کې د رایټینګ لپاره استعمالیږي. اصل کې دا د څه دپاره استعمالیږي؟ دا د رایټینګ لپاره څه کېږي؟ استعمالیږي. د دې مین ټاپک چې دی رایټینګ دی، چېرې دا د رایټینګ لپاره څه کېږي؟ استعمالیږي. دویمه خبره دا د څه شي لپاره استعمالیږي؟ د ډیزاینینګ لپاره استعمالیږي. د څه لپاره استعمالیږي؟ ډیزاینینګ. دا د ډیزاینینګ لپاره استعمالیږي. لکه سجی سره کوم ډیزاینینګ لپاره فرض مثال زه دلته یو بل پیج کلاوم، تاسو به وین ورډ سره کوم کولاوئ، نو تاسو به وینډوز پلس آر بټن چې تاسو ووهئ که نه، نو وینډوز بټن به ونیسئ، وینډوز بټن به ونیسئ، آر بټن به ووهئ، تاسو دلته راشي رن تاسو ته راشي. کله چې تاسو ته رن راغی په رن کې به څه ورکوئ؟ وین ورډ به ورکوئ. چې وین ورډ ورک تاسو به کلیک کړئ، تاسو به ورډ پروګرام کولاو شي. بیا به تاسو په دې آپشن باندې کلیک کړئ. دا نورې آپشن بیا تاسو ته په راتلونکي کې وایم. صحیح ده؟ تاسو غواړئ چې دغه زمونږ کومه لیکنه تاسو دا غټه کوئ، نو دې نه تاسو غټولی شئ. فرض مثال په 6 کې زما په کار ده، فرض مثال نه زما په 80 کې په کار ده، چې هر څوک چې تاسو په کار وي تاسو دغه آپشن نه هټولی شئ، ورکې کولی شئ. او که تاسو غواړئ د کمپیوټر د بټن له لارې وکړئ، تاسو کنټرول شفټ او ډاټ باندې کلیک کې غټېږي. لومړی زه دلته لیکم فرض مثال زه یو ډیزاین کوم، تاسو دا ډیزاین دپاره موږ سره کوم استعمالو. دا موږ د ډیزاین دپاره استعمالو، خو ډېر سمپل ډیزاین دپاره، د غټ ډیزاینینګ دپاره نه. همدارنګه موږ دا د اکاونټینګ دپاره هم استعمالو شو، خو د لوی اکاونټینګ دپاره نه، کوچني اکاونټینګ دپاره. صحیح ده؟ زه بسم الله لیکم FD Alt X، بسم الله مو لیکنه، کنټرول A باندې سلیکټ کوم او دا زه لږ وړکې کوم. تاسو دې نه هم وړکې کولی شئ. فرض مثال دومره یا دومره، هر څومره سایز چې تاسو خوښوي. فرض مثال د ورکوم دې ته 14 ورکوم. دلته راځم دا د منځې ته راولم، منځې ته مې راوسته. صحیح ده؟ دا یې منځې ته راوسته. دلته زه یو لیکنه کوم، فرض مثال زه یو لیکنه کوم، داسې یو لیکنه ما وکړه او دغه لیکنه لږ وړوکې کوم. دا لیکنه ډېره زیاته غټه شوه. صحیح ده؟ دا لیکنه زه لږه وړه کوم.
فرض مثال داسې لیکنه موږ صحیح ده. راځم دې ته زه یو ډیزاینینګ ورکوم. سره کوم ډیزاین ورکوم ته زه راځم ډیزاین ته او په ډیزاین کې راځم بارډرز ته. فرست اف آل زه دلته ورکوم پیج کلر ته. پیج کلر فرض مثال زه ورکوم یاره کوم کلر داسې کلر دا به نه داسې کلر به ورکوم داسې کلر به ورکوم صحیح. اوس راځم بارډرز ته زه ورکوم یا دې فرض مثال بیا بارډرز داسې ورکوم ها داسې بارډرز ورته ورکوم. او ګوره دا یو وړوکی غوندې ډیزاین پکې ما وکړو نو نو معنی تاسو کو غواړئ سرټیفیکیټ جوړ کړئ داسې عام سرټیفیکیټ جوړ کړئ د دې لارې تاسو کولی شئ جوړولی شئ صحیح ده. خو مینولی فرض مثال خلک وایي چې وین ورډ چې دی وین ورډ پروګرام چې دی وین ورډ وین ورډ پروګرام چې دی تاسو څه وایي چې وین ورډ پروګرام څه ته ویل کېږي تاسو ورته څه وایي چې it is a program دا یو پروګرام دی یو خبره په تاسو څه وایي چې دا څه دا بل تعریف دا یو ورډ خپل پروګرام دی بل دا هغه پروګرام دی دا هغه اپلیکیشن دی کله چې وینډو انسټال شي دا غي نه پس دا چې کیږي انسټالي څه شو په دې کې موږ عموما موږ څه کوو رائټینګ کوو معنا موږ سره کې رائټینګ کوو رائټینګ دا معنا په دې کې جمله سره کوم لیکم فرض مثال زه لیکم چې زه صمیم او د ننګرهار سره او په ننګرهار او ننګرهار کې اوسېږم فرض مثال جمله ولیکله صحیح ده او د ننګرهار پوهنتون محصل تاسو په دې کې لیکنه کولی شئ چې هر رقم لیکنه ستاسو خوښه وي تاسو په دې کې دا کولی شئ. فرض مثال تاسو غواړئ سبا مونوګراف ولیکئ تاسو په دې کې لیکلی شئ تاسو چې هر څه کول غواړئ لیکنه په دې کې کولی شئ. فرض مثال تاسو کول غواړئ چې وریځه ولیکئ تاسو لیکلی شئ. فرض مثال چې لیکم چې فرض مثال چاته لیکي چې سلام ولیکئ زه صمیم یم او د ډېرې ناروغۍ له کبله نشم کولی چې ښوونځي ته حاضر شم. داسې یو مقاله هم تاسو لیکلی شئ هر رقم چې تاسو غواړئ تاسو هغه لیکلی شئ صحیح ده. نو دا په دې کې تاسو پښتو لیکنه کولی شئ انګلیش ټایپینګ کولی شئ هر رقم شی چې تاسو خوښه وي ملک تاسو یو مقاله په پښتو کې لیکئ یا په انګلیسي کې لیکئ تاسو هر څه دلته کولی شئ معنا بیسیکلی د لیکلو لپاره استعمالیږي تاسو چې هر څه خوښوي نو لیکلی شئ. لیکلی چې افغانستان is a good country سره کوم تاسو خو خو دغه لیکنه په تاسو کولی شئ په انګلیسي کې لیکنه کولی شئ پښتو کې لیکنه کولی شئ په دې کې تاسو عموما رائټینګ نه ډېره زیاته استفاده کیږي صحیح ده. نن موږ په دغه پروګرام کې همدغه شی ویل سبا چې ان شاء الله کو ژوند باقي وزه به عموما راځم دا فایل ته فایل کې به دغه خبرې کوم چیرې ده په دې فایل کې کوم شی مهم دي په دې کې تر ټولو زیات مهم چې دی سیف دی سیف اس دی پرنٹ دی په دې کې دغه درې شیان ډېر زیات مهم دي او دا نو شیان چې آپشن دي او آپشن دی تاسو سره کوم زده کې او کوم زده کې د مهمه خبر نه ده خو سیف په دې کې څو خبرې سبا ډېرې زیاتې مهمې دي چې یو چې دی سیف دی سیف اس دی اینڈ لاست ون شری لاست ون موږ سره چې دی پرنٹ دغه درې خبرې پکې ډېرې زیاتې مهمې دي چې دغه درې خبرې به تاسو حتماً چې باید څه کوئ زده کوئ دغه درې خبرې پکې نورې مهمې دي دا نورې خبرې چې دا آپشن دي دا ته زده کوئ او کو نه زده کوئ
خو دغه لیکنې چې ما څومره وکړي زه صمیمي مودرې ناروغۍ له کبله نشم کولی چې ښوونځي ته حاضر شم دغه څومره خبرې چې ما ولیکلي دغه صرف او صرف مادي دپاره ولیکلې چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د څه شي دپاره استعمالیږي د لیکنې دپاره استعمالیږي. نو والسلام نن دپاره هم درس هم دومره و. په راتلونکي کې موږ باید دا ټول وایو چې کټس دپاره استعمالیږي، کاپي، پرنټ او فارمټ، پینټر داسې دپاره استعمالیږي، پیسټ دپاره استعمالیږي، لیکنه به څنګه وړه کوو وټه کوو، دغه ډیزایننګ دا ټول شیان موږ انشاءالله په راتلونکي کې وایو. او وین ورډ دومره مهم پروګرام دی چې تاسو دا زده کوئ تاسو کولی شئ په راتلونکي کې عریضه په دې باندې لیکلی شئ. تاسو همدارنګه تاسو غواړئ چې یو منوګراف برابر کې منوګراف په دې د لارې لیکلی شئ، د واده دپاره کارډ جوړول غواړئ په دې باندې کولی شئ، یعنې دا مختلف شیانو دپاره هم استعمالولی شئ. یو خبر پکې بله خبره ده چې دا خلک وایي چې اکاونټینګ دپاره استعمالوو. موږ کولی شو دا وین ورډ د اکاونټینګ دپاره استعمال کړو. تاسو د اکاونټینګ دپاره استعمالولی شئ، خو د غټ حساب دپاره نه، یو کوچني حساب دپاره هم د دې څخه تاسو استفاده کولی شئ. خو د دې مین ټاپک چې د اکاونټینګ دی نه ډیزایننګ دی، د دې مین ټاپک چې دی هغه خپله څه دی رایټینګ دی. په دې کې موږ څه کولی شو رایټینګ کولی شو. د دې مین ټاپک دا دی. والسلام. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به سره بیا ملاویږو او نورې خبرې به هم کوو. دې دپاره چې ویډیو لینتلی نه شي، ویډیو ډېر زیات اوږده نه شي، نو ما په دې کې دا کوشش کړی تاسو ته هغه مین شی نه وښیم چې په راتلونکي کې ستاسو په کار شي، راتلونکي کې تاسو استفاده وکړئ. دغه پروګرام ډېرو استادانو ټیچ کړی دی، د ټولو د کور ودان وي. خو زما به هڅه دا وي چې دا وین ورډ پروګرام تاسو داسې ټیچ کړم چې تاسو داسې زده کړئ هغه شیان پکې زده کړئ چې تاسو په یوه اداره کې کار کوئ یا تاسو د خپل ژوند مشکلات پرې حل کوئ. مهمه خبره دا نه چې تاسو د هر یو شی ټکي په ټکي باندې وایم. تاسو به زه هغه شیان وښیم کوم چې په ادارو کې پکارېږي، کوم چې ستاسو په ډیلی لایف کې پکارېږي، نو هغه شیان به ډېر زیات مهم وي. انشاءالله به هغه تاسو ته زه ښیم. اوکې، سو بای بای. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې بیا سره مخامخ کېږو.